د الله میاشت محرم دا ردی د عظمت د وجه نه دي ته دا ویل کېږي. خو مسلمانانو کې داسې سازشونه د کفارو کړي دي، یهود او نصارا او دارنګ د هغوی هغه چې کومه ټوله ده داسې قسمه سازشونه یې کړي دي چې هغوی دا نه غواړي چې دا مسلمانان په خپل اصلي دین عمل شروع کړي. نو چې څنګه محرم شروع شي زمونږ مسلمانان دا ذهن کې واچي جاګینې د غم میاشت، ځکه چې هلته د یهودو د بچو نه یې دا اورېدلي. د عبدالله ابن سبا چې کومه ډله، عبدالله ابن سبا یو یهودي و، مشهوره خبره ده، په چا افترا او دروغ نه دی او نه الزام دی. رجال الکشي د اهل تشیع کتاب دی، د سنیانو هم نه دی. په رجال الکشي کې خپل لیکلي دي او په نورو کتابونو د هغوی کې هم شته چې او د عبدالله ابن سبا یهودي و او د اهل بیتو د محبت ناره ولګوله او په دې چلې په مسلمانانو کې د دې فرقې بنیاد کېښود. دا یو تفریقه د جوړه کړه په مسلمانانو کې، خطرناکه فرقه ده چې په تاریخ کې وګوري څومره چې امت مسلمه ته دې فرقې نقصان ورکړی دی او د نستوڼي ماران ثابت شوي دي. او په هر هغه ټیم کې چې مسلمانان په فتح کې وي او کافر کمزوري کېدو والی، دوی ورله خنجر په ملا کې ورټومبلی دی. دې تاریخونه چې وګوري حیران به پاتې شي چې معتصم بالله سره یې څه وکړه، د صلاح الدین ایوبي سره یې څه وکړه. صلاح الدین ایوبي به چې کله فتح ته نږدې کېده او کافر به کمزوري کېده صلیبیان، دا ډله به راپاڅېدله د دې یو ګروپو د صلیبیانو سره په رابطه کې او خفیه طور باندې. ظاهره کې د اسلام غټ غټ د دې وخت کې مونږ قدس آزادو، مونږ فلسطین فکر او قرار فلسطین آزاد. فلسطین په نوم چې تا کومه ډرامه وکړله او کوم فلسطینیان وینې ستا د لاسه توی شولې، دا چې خری نو نه پوهېږي او چې انسان یې پوهېږي په دې خبرو باندې. دا تا چې اوس دا مخکې 12 ورځې کومه ډرامه وکړله چې امریکې سره مې جنگ دی او د اسرائیلو سره مې جنگ نه دی، د امریکې سره جنگ او نه دی د اسرائیلو سره جنگ، دا یو ډرامه وه چې الله تعالی ناکامه کړه. خطرناکه ډرامه وه ده. زه د هغې وضاحت اوس د منبر د پاسه نشم کولی. دا کومه خطرناکه ډرامه وه د امت مسلمه خلاف. داسې ډرامې دي دا خلک یې جوړوي. زمونږ مسلمانانو خو په څه پوهېږي نو یاره وایي دا فلانې عمل ډېر تکړه دی. هېڅ تکړه نه دی. د تاریخ وګوره، د هغه رامیان دي چې په کروڑونو تعداد کې دي مسلمانان وجلي دي. دومره یهودیانو نه دي وجلي، دومره عیسایانو نصاراو نه دي وجلي په بمبارو کې لکه دوی چې قتل کړي. شام ته لاړ شه، عراق ته لاړ شه، یمن ته لاړ شه، لبنان ته لاړ شه، دوی چې کومې وینې توی کړي دي د امت مسلمه دومره لا اسرائیلو نه دي توی کړي. دا یو شان دي. اسرائیل دی یهودی دی او دا دی مشرک دی. نو یهودی او مشرک دواړه د امت مسلمه خیرخوا نه دي. د قرآن آیت درته ما ویلو د سورة مائده، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. دا د الله قرآن وایي چې یهودی او مشرک د مسلمان سخت دشمن دی. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الله سبحانه وتعالى بعض اوقات او بعض مقامات ته خپل خصوصي فضیلتونه ورکړي وي. دا میاشت چې د محرم میاشت ده او د اسلامی کال اولنۍ میاشت، د دې میاشتې نه اسلامی کال آغاز او ابتدا کیږي. او نن د محرم دویم ورځ ده، اگر چې پاکستان کې اول ورځ ده. دا محرم د دې متعلق چې په صحیح حدیثو کې سره غلي دي، موږ لم داغي اتباع تابعداري پکار ده. او یو رستو خلکو د ځان خپل دین جوړ کړي دي، بدعات، خرافات، شرکیات او باطل تصورات. نو دا غینه به انسان ځان ساتي، ځکه مؤمن بنده هغه د الله په دین کې ملاوت نشي برداشت کولای. سوچه دین چې کوم د الله په کتاب کې دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دی، دغه سوچه دین دی. او که دینه بعد چا څه جوړ کړی وي او د دین لیبلې په لګولې، نو دې ته ملاوت وایي. د دنیا په سيزونو کې موږ تاسو ملاوت والا شی نه اخلو، جعلی سیز نه اخلو. نو چې ما ته په خپل د دنیا په امور کې جعل سازی نه خوخو، جعلی طریقې، دو نمبری، نو زمونږ ربم زمونږ په دین کې زمونږ نه دو نمبری او جعلی ملاوتونه او اچار نه غواړي. خلک را لګېدلي په دې محرم کې ډېر شرکونه، بدعات، خرافات جوړ کړي دي، چې وروسته به ان شاء الله تعالی د هغې تذکره د الله په توفیق باندې موږ وکړو. د اسلامي سن آغاز چې کله د عمر رضی الله عنه په زمانه کې کېدو، ځکه هغه زمانه کې د اسلامي خلافت ډیر خور شو پر دنیا باندې. نو مختلف معاملات وراتله او دغه معاملاتو د پاره پای کې په مالی معاملات هم دا ضروری و چې په یو دستاویز یا په یو معامله باندې تاریخ لیکل شوی، چې دا فلانه سیس په کم تاریخ راغو او دا فلانه کاته په کم تاریخ ورکول دي، دا ضرورت راغو. د دې لپاره د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کمیټي کې ناستله او دغه رنګه مشورې وکړله چې مونږه د اسلامی سن آغاز د کم وخت نه وکړو، د کم کال متعلق مونږ دا فیصله وکړو چې دا اول کال دی او دا بل دویم دی او دا بل دریم دی. د دې متعلق مشوره د عمر فاروق رضی الله عنه داغه چې کوم شورا و پاغي کې په دې مشوره کېدله. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ابو را وګرځیدو د مشورې د پاره کې ناست، وصل توجه د دې باره کې ابو موسی اشعری رضی الله عنه ورکړی و. تجویز د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه چې موږ د پاره دا پکار دا چې د اسلامی کال آغاز به زموږ د کمی میاشتې نه کېږي، اختتام به په کومه میاشتې خواسم دولستی، خو اوله به کومه یا اخره به کومه، او کال به اولنې کمی چې د هغې نه موږ خپل حساب شروع چې دغه اول کال او دا دویم لکه اوس 1400 سویم کال شروع شو 47 پرون نابل پرون پوری سوار لسوا او شپک سلوی ختم کال زمونږ د نبی د هجرت روانو، او دا دو ورځې کېږي چې وسوار لسوا وسلوی ختم اسلامی کال شروع شو. ډیر مسلمانانو ته به دې پته نه ته پوښتنه کوي اسلامی کال کم کال دی، د دې ورته پته 2025 د انګريزانو کال ورته معلوم دی. 2025 تاریخونه چونکی تنخواګانې او ورس معاملات ټول په دې کېږي انګریزي حساب هر چاته پته شته، خو د اسلامی میاشتو پته هم چاته نشته او د اسلامی کال هم نشته کم کال روان دی. نو اسلامی کال شروع شو 1447 په پښتو کې سوار لسو وسلو ختم کال دا شروع شو، او دا اولنۍ میاشت محرم او نن دویم تاریخ دی.
نو د انګریزي د کال اولنۍ میاشت خو هر چاته په جنوري ده او د اسلامي کال خلکو ته پته نه. او عجیبه دا د انګریز او یهود او نصارا موږ سره داسې لوبې وکړلې چې انګریزي کال نوی کېږي نو ټول خلک ګډېږي. چله سبا چې کوم دی نوی کال دی نیو هیپي ایئر ډے ټوله شپه چې دی 12 بجو ته خلک انتظار کوي چې 12 بجې به بیا ورپسې نوی ورځ شروع کېږي که نه دا ورځ به سر ته ورسي. حالانکه اسلامي حساب داسې نه دی. اسلامي حساب دا دی ورځ په غروب الشمس ختمه شوه چې نور پرېوته ورځ ختمه شوه او چې څنګه ماښام شو نو د سبانۍ تاریخ شروع شو یعنې د شپه ده او سبا ورځ ده. لکه نن 2 محرم دی نو دا کم ټایم پورې دی دا ماښام نور ډوبېدو پورې دی چې نور ډوب شو اسلامي تاریخ ختم. بیا ورپسې 3 محرم تاریخ به بیګانه شروع کېږي د ماښام نه او سبا به 3 محرم. هغه اسلامي تصور زموږ دومره ختم شوی دا بنیادی مین خبرې دي دا چاته نه دي یاد په دې څوک نه پوهېږي او د انګریزانو په حساب کتاب باندې ښه پوهېږي. او بیا چې انګریزي کال شروع کېږي ټول مسلمانان ځوانان چې دې ځوانانو به د کافرو ملکونه فتح کول مخکنی تاریخ چې وګوري دې ځوانانو به د مظلومانو مددونه کول هغه ځوانان د انګریز ډول ته ګډېږي. هغه ځوانان ټوله شپه چې کوم دی بازارونه لارې کوڅې په سر راخست او د موټر سایکل نه پکې سلینسرې موښکلي او د مولانا بجلیګر خبره د نه سړي زامن یې د ځان نه جوړ کړي او نورې کنځلې چې هغه کولې هغه زه نشم کولی زما خولې له نه راځي ځکه سړی زړور م او هغه سره خوند هم کوو موږ سره خوند هم نه کوي نو هغه به ورته ښې بربنډې کنځلې کولې او دا بعضې سړی د دغه شان بربنډو کنځلو لایق وي. قبیله خبره ده چې مونږ کې هغه جرأت نشته چې هغه کنځلې وکړو کني دا خلک یې لایق دي. دا کم سپک عادتونه سپک خویونه چې دا خلک کوي نو دوی د دغې نه بلکې د دې نه ډېرو زیاتو کنځلو لایق. زما محترم ورونو د دې خپل دین نه ځان خبرول غواړي. دا کوم آیت چې ما ولوستو الله رب العالمین دې کې فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله بشکه شمار د میاشتو د الله په نس 12 میاشتې دي د الله په قانون کې. یوم خلق السماوات والارض دا هغه ورځ نه چې الله تعالی اسمانونه او ځمکه پیدا کړې دي دا هغه ورځ نه الله رب العالمین کائنات پیدا کړ نو په 12 میاشتې په کال کې الله مقرر کړې د سپوږمۍ په حساب. دا موږ چې انګریزي حساب کو جنوري فروری دا خو د نور په حساب کېږي هغه انګریزي حسابونه دي نه د سپوږمۍ په حساب به د مسلمان حساب رواني. او بیا الله رب العالمین فرمایي منها 4 حرم په دې 12 میاشتو کې 4 میاشتې د حرمت والا دي. 4 میاشتو ته به الله رب العالمین عزت او حرمت ورکړي دي چې په دې 4 میاشتو کې به څوک داغي بی عزتی نه کوي او دشمن به حمله نه کوي او هغه وکړ به ته اجازه د جنگ آغاز هم پکې نه کوي او د دې ډیر خیال ساتل وکړي. ادا زه چې تاسو ته بار بار توجه در کومه چې دا قرآن باندې بغیر د حدیث نه څوک نشي پوي دی نه په عمل کولای شي. دا غي یو مثال دا آیت هم ده او دا آیت سورتی بقره کې تیر شوی دی. ته یو منکر حدیث ته وایا پرویزی فرقه والا ته دا خطرناک فرقه ده ځکه دا اول د قرآن دشمنه ده واجبہ تلبیس ادا ده ابلیسیت ادا ده چې نوم د قرآن اخلي او د قرآن په نوم خلق دوکه کوي. د قرآن په نوم خلق اول د قرآن نه اړي او به د حدیث نه اړي. د قرآن چې د اصل کې د قرآن نوم چې دوی اخلي چې قرآن والا یو قرآن والا په دې باندې دای ځان ته یو اړ جوړ کړي چې څوک په کفر پوي نشي په دې دوکم پوي نشي په دې خیانت هم پوي نشي او په قرآن کې چې دوی کوم تحریفونه کوي د يهودو په شان په دې خدا خلق پوي نشي. من ورته وایو منکرین حدیث ته چراشه کنه منها 4 حرم الله وی 4 میاشتې حرمت والا دي دا ماته قرآن کې خو کنه دا الحمد نبی شروع کې په والناس به ودرې د دې 4 میاشتو نمونه ته نشي خودلې په قرآن کې چې دا آیت نازل شونه د دې 4 میاشتو تشریح زما پیغمبر کړي وکني وکړي ها بیان کړي کني دې کړي کني وی کړي نعوذ بالله به پیغمبر خیانت چې الله وی 4 میاشتې حرمت والا دي د دې بیان په نبی لازمو
چې د خپل امت په یکړه وي چې ملګرو په دې 12 کې ګوره دا سلور میاشتې فلانای دا په لازمه وه ځکه قرآن کې الله ډیوټي لګولې د سورۃ نحل کې لتبین للناس ما نزل الیهم اے نبی تب وضاحت او بیان خلکو ته کې دا قرآن چې دوی ته نازل دی قرآن تشریح وکړي تشریح په حدیث کې ناغه زمون نبی په حدیث کې مونږ ته سلور وانه میاشتې خودلې په قرآن کې دا نشته دا به حدیث ته ځي دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو دی عمل نه کړو د الله د نبی حدیث دی مخ ته نه یخي دا صحیح بخاری دی نه راخسته او کتاب التفسیر په بخاری کې کولاو کې او دا آیت امرا وړې دی کم چې ماول سورۃ التوبه 36 نمبر آیت او دا غي په تشریح کې دغه حدیث را وړې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلور میاشتې ذکر کړې دي دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل السنه 12 شهرا کال دا 12 میاشتې وي منها 4 حرم څنګه قرآن وایي د نبی علیہ السلام فرمایي په دې 12 کې سلور ګره د حرمت والا میاشتې دي بیا یې فرمایل 3 متوالیات 3 میاشتې خو ګره یو بل پسې پرله پسې دي پرله پسې دا وی دا مې تاسو ته مخکې باغ د حج په احکامو کې ویلي چې ذوالقعده وا او دا 13 میاشت ذوالحجه وا چې حج کو شو یو دا محرم د نوی کال ولا نه د میاش دا 3 یو بل پسې پرله پسې لګاتار دا الله نبی فرمایي ذوالقعده وذوالحجه والمحرم دا 3 یو بل پسې لګاتار دي پرله پسې دي او بیا فرمایي ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان او اغه رجب چې د مضر قبيله رجب دی چې د جمادى الثانيه او د شعبان په مابین کې د پښتانه چې ورته بزرګ میاشت وي بل میاشت حرمت د قدر رجب میاشت دا رجب مضر در تمخ کې ما وضاحت کړو دې ته د مضر رجب ولې وي حرمت خو الله ور کړې دی میاشت ته نو مضر خو یو قبيله ده د عربو دې ته د هغه میاشت ولې وي د دې وجه دا چې د ټولو عربو قبایل په نسبت با دی قبیله د رجب ډیر احترام کو د رجب احترام به کومي قبیله ډیر کو مضر قبیله مضر قبیله چې ودی به د دې میاشت ډیر خیال ساتلو ځکه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم خواته چې کله ربيعه قوم راغی او داغي مشر راغو وفد د عبد القیس قبیله دام پکې لا خبره پس خلکو خبره را یادې پښتانه چې دی او بغته جوړ کړی د دروغ او بعضی مولیان دي مولیان نوم په پروت ته تمره دوی نمونه دي په کندوانو کې ناراضي په دې نیټ کې چې وګوره په دې اشتهار کې چې کله یو پروګرام ته خلک راغواړي کنه نو دومره ډیر لقبونه ورته لیکلي چې په ویلو به ستړی شي په کندو کې غنوم ناراضي چې فلان او علامه او قطب الاقطاب او ولی کامل او فلان او شیخ الوچ واللامدا او بس دا یو شی ته جوړ کړی او غیم دا د جهالت خبرې کوي چې دا نبی علیہ السلام له قبيله ورغلی او دا د پښتنو قبيله او پښتانه دا غوښنه مؤمنان دي پښتنو هغه څه کول و دا عبد القیس قبيله د عربو قبيله ده او د نبی علیہ السلام خواته چې کله راتله ورته ویل د الله نبی مونږ د رجب میاشت کې ورغلی وای دا ذکر راغو چې زمونږ د مضر قبيله دشمنی د دې په لار مونږ راوړې دي نشو دام نسی وجنیم د سره زموږ دشمنی ده نو رجب کې دوی دشمن ته هیڅوم نه وي چې دوی په دې کورونو راتېریږي نو ځکه موږ ستاسو خواته راغلي شابه موږ ته د اسلام تعلیمات راکا غټ غټ خبرې سوالونه مو کړو او د شراب د لوخو بارکیم ته پوښتنه وکړو نبی علیہ السلام ورته غسلور قسم لوخي د شراب او ذکر کړو چې دا مې استعمالوي د الله نبی صلی الله علیه وسلم دا غي نه منع کړو حنتم او دبا او نقیر او مزفت دا سلور قسم لوخي دی په حدیث کې راځي دي کې باغوي شرابونه اچول حنتم غشین مانګي به شنه له به ونی ولا چې کله به شراب اچول کې پاخه به شو بکې او دا غرنګ بل بچ کم دی نقیر چې هغه به یو لرګي به هغه تراشلو او هغه او به تراشلو لکه ترماس چې څنګه دنه خالی کنه د شامه او تراشلو لرګي کې به شراب اچول پکې به پراتو او دا رنګ مزفت په نوم باندې مزفت چې کوم دی دا چیل یا تارکول چې یو شی لور کړل شي شراب به دې کې پراتو او دبا دا هغه د کدو علا لوخه او کدو به وچ کړلو بیا به د میز نه خالی کړلو او پاغي کې به شرابونه چول
نبی صلی الله علیه وسلم منع کړ دا لوخي مې استعمالوي. وروستو زمانه کې به د اجازه هم ورکړې ده او دا دې وجه نه څوک په حدیث نه پوهیږي هغه به د اشکالاتو کې واقع کېږي. دا منکرین حدیث به ټوپونه شروع کی وګوره دلته وایي چې منه ده او دلته وایي چې اجازه څنګه حدیث دی ورته دا دغه پیغمبر حدیث دی خو تا پیغمبر لا منل نه دی او نه په پوهیږي او نه دی تاریخ کتلې. اوله کې وی شراب سره نوی سره دی او نشي نه وړي خلک ورته لکه دا نفر وړ به جب کې ما ګرځوا کړي و چې نه دا شیشه پکې ده کنه دا غاخونه پکې ګورم دا زیړ غاخونه پکې ګورم نو خو بل ورځ به دی بیا نه سوار تړو شي بیا پکې پونه ورکې دی کنه نو دا ډبې هم لري کو ګرځوا ځکه چې دا دی بیا سبا راړی په دې نشه باندې د دې وجه نه چې کم سیس دی پرې خو د نشه نه غشې مو ګرځوا ابه جب کې ما ګرځو سیګریټ دی پرې نو سیګریټ ډبې جب کې ما ګرځوا ځکه چې بیا دې ورته ځل کیږي کنه. نو د الله نبی چې اوله کې منع کړ د دې د پاره چې دا خو دوی د شراب سره عادت پاخه شرابونه اسکل نو کدی لوخو کې دی بل شی مو سره چې اسی به شراب ته فکر تاویږي چې لکه او دې کومه شراب لکه شراب جوړو نه خیر دې مړ یو دوه ورځې به وسکو خیر دی وخت به استعمال دې د پاره چې دې د زین نه شراب د خبره ختم شي او چې کله بیا وروسته زمانه کې مکمل هغوی معاشره پاکه شوله دی ګن نه شرابونه مرابونه نو که داسې لوښي د چا کارو خیر دی اوس استعمالوئ ځکه اوس تاسو تصور پاک شولو ذهن هم صفا شولو ګندونه تې ختم شو اوس. الغرض مقصد مې دا خو مینځ کې یو بله خبره ما وکړله مثال مې صرف دې دپاره پیش کوو چې مضر قبیلې به دومره خیال ساتو د دې میاشت چې دا قبیله پرې راتېرېدل او د نبي علیه السلام خوا تله دوی ورته هېڅ هم ونه ویلې پخوانۍ پخه دشمني ورسره وه خو هېڅ یې ورته ونه ویلې لاړه د نبي علیه السلام سره ملاقات وکړو د اسلام تعلیمات نور دا حدیث وګت دی ما تاسې دا دوه خبرې راواخست ټول ورته نبي علیه السلام وښود ایمان او اسلام او د هغې احکام او بیا دوی را واپس شو دې قبیله باندې بیا راتېر شو په دې دشمنانو په دې مضر قبیله هېڅ یې ورته ونه ویل دوی به خپل دشمن ته په دې میاشت کې څه نه ویل ډېر خیال به یې ساتلو ځکه دې ته رجب مضر وایي چې رجب خو د مضر رجب دی لکه خلک وایي روژه خو د پښتون روژه ده وایي رمضان خو د پښتونې وایي ځکه پښتانه بعضې دومره سخت دي په دې روژې نیولو کې چې که عذر مو ته بیماره مي که نه ته ورته خیر دی تا ته روژه ماف ده نه وایي چې ځمکه او اسمان پېژني ما د ملا دو پیازه صاحب نه اورېدلي چې ځمکه او اسمان پېژنې که نه نو روژه به خامخا نیسي لکه تا کوم مولا تا ته دا مسله کړې ده چې ځمکه او اسمان پېژنې نو بیا به ځمکه اسمان خو چې نه پېژني بیا خو لیونی لیونی خو جدا حکم دی لیونی باندې ورسره یو روژه هم نشته فرض نه دي احکام د دین دا خو دا سړی روغ سړی او بیمار شي او عقل یې په ځای چې اسمان او ځمکه پېژني خو عقل دې په ځای دی خو بیمار او روژه درله خانه ده مسلمان ډاکټر درته وایي چې هلکه ګردې دې فیل کېږي یا بل یو غټ تکلیف سره مخامخ کېږي نو دا زموږ د دین اساني دی وایي مې نیسه نو یو د ځان نه په دین کې خپل تشددي دا نه یې پکاره نو لکه څنګه چې زموږ د دې پښتنو ته د دې روژې نسبت کېږي دې روژو کې ډېر تکړه دي نو داسې دا رجب قبیله چې وه دا د دې دا مضر قبیله چې د رجب د میاشتې په باره کې ډېره مشهوره وه چې دوی ډېر احترام کوونکي دي. بیا دې محرم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې شهر الله ویلې ده لکه رستم حدیث راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم غوره روژې پس د رمضان د روژو نه ځکه رمضان روژې خو فرض دي د هغه فرض روژو نه بعد غوره روژې د الله د میاشتې د محرم روژې دي شهر الله دې ته ویلې د الله میاشتې خو دا ټولې د الله دي دې ته شهر الله ولې ویلې ده دا د دې د شرافت او د عظمت د وجې نه ځکه د یو څیز نسبت چې الله تعالی ته وشي دا دلیل دی د دې په عظمت باندې لکه عیسی علیه السلام ته روح الله وایي اصل کې دا روح من الله دی د الله له طرف نه روح چې د هغې هغه په مور بیبي مریم علیه السلام کې وپوکلی شو هغه روح او هغه یو عجیب انداز باندې چې داسې یو مخلوق هم نه دی پیدا شوی بغیر د پلار نه هغه پیدا شو دغه رنګه د صالح علیه السلام چې کومه اوښه د قرآن کې هغې ته الله رب العالمین ناقة الله وایي ناقة الله د الله اوښه ټولې اوښانې د الله دي خو هغه معجزاتي اوښه وه که نه ځکه هغې ته ناقة الله وایي چې د هغې شرافت په دې ټولو اوښو باندې عظمت والا وه په دې وجه باندې دلتم دې میاشتې ته شهر الله ویلې د الله میاشت لکه ګوره دا ټول مسجدونه د الله کورونه دي که نه خو چې مونږ وایو بیت الله نو زموږ ذهن کې کم کور راځي هغه چې کعبه پکې ده چې بیت الله ویلی شي هلکه بیت الله خو دا هم دی د الله کور دی دا جومات بل جومات دا ټول جوماتونه بیت الله د الله کور دی هر یو
خو نه چې بیت الله ویل شي خلکو زین هغه حرم ته لاړ شي چې کوم ځای کې کعبه ده هغه ذهن کې راځي. ولې ځکه هغې ته الله رب العالمین دا شرافت ورکړی دی او بیت الله هغې ته ویل کېږي د الله کور د هغې د عظمت د وجې نه. نو شهر الله المحرم د الله میاشت محرم دا د دې د عظمت د وجې نه دې ته دا ویلی کېږي. خو مسلمانانو کې داسې سازشونه د کفارو کړي دي، یهود او نصاراو او هغه دارنګ د هغوی هغه چې کومه ټوله ده داسې قسمه سازشونه یې کړي دي چې هغوی دا نه غواړي چې دا مسلمانان په خپل اصلي دین عمل شروع کړي. نو چې څنګه محرم شروع شي زمونږ مسلمانان دا ذهن کې واچوي جاګینې د غم میاشت، ځکه چې هلته د یهودو د بچو نه یې دا اورېدلي. د عبدالله ابن سبا چې کومه ډله عبدالله ابن سبا یو یهودي و، مشهوره خبره ده، په چا افترا او دروغ نه دی او نه الزام دی. رجال الکشي د اهل تشیع کتاب دی، د سنیانو هم نه دی. په رجال الکشي کې خپل لیکلي دي او په نورو کتابونو د هغوی کې هم شته چې او د عبدالله ابن سبا یهودي و او د اهل بیتو د محبت نارې ولګوله او په دې چلې په مسلمانانو کې د دې فرقې بنیاد کېښول. دا یو تفریقه ده جوړه کړه په مسلمانانو کې، خطرناکه فرقه ده چې په تاریخ کې وګوري څومره چې امت مسلمه ته دې فرقې نقصان ورکړی دی او د نستوڼي ماران ثابت شوي دي. او په هر هغه ټیم کې چې مسلمانان په فتح کې وي او کافر کمزوري کېدو والی دوی ورله خنجر په املا کې ورټومبلی دی. دې تاریخونه چې وګوري حیران به پاتې شي چې معتصم بالله سره یې څه وکړه، د صلاح الدین ایوبي سره یې څه وکړه. صلاح الدین ایوبي به چې کله فتح ته نږدې کېده او کافر به کمزوري کېده صلیبیان، دا ډله به راپاڅېدله د دې یو ګروپو د صلیبیانو سره په رابطه کې خفیه طور باندې. ظاهره کې د اسلام غټ غټې د دې وخت کې مونږ قدس آزادو، مونږ فلسطین فکر وقلاره فلسطین آزاد. فلسطین په نوم چې تا کومه ډرامه وکړه او کوم فلسطینیانو وینې ستا د لاسه توی شولې، دا چې خرۍ نو نه پوهېږي او چې انسان یې پوهېږي په دې خبرو باندې. دا تا چې اوس دا مخکې 12 ورځې کومه ډرامه وکړله چې امریکې سره مې جنگ دی او د اسرائیلو سره مې جنگ نه دی، د امریکې سره جنگ او نه دی د اسرائیلو سره جنگ، دا یو ډرامه وه چې الله تعالی ناکامه کړه. خطرناکه ډرامه وه ده. زه د هغې وضاحت اوس د منبر د پاسه نشم کولی. دا کومه خطرناکه ډرامه وه د امت مسلمه خلاف. داسې ډرامې دي دا خلک یې جوړوي. زمونږ مسلمانان خو په څه پوهېږي نو یاره وایي دا فلانې عمل ډېر تکړه دی. هېڅ تکړه نه دی. د تاریخ وګوره، د هغه رامیان دي چې په کروڑونو تعداد کې دي مسلمانان وجلي دي. دومره یهودیانو نه دي وجلي، دومره عیسایانو نصاراو نه دي وجلي په بمبارو کې لکه دوی چې قتل کړي. شام ته لاړ شه، عراق ته لاړ شه، یمن ته لاړ شه، لبنان ته لاړ شه، دوی چې کومې وینې توی کړي دي د امت مسلمه دومره لا اسرائیلو نه دي توی کړي. دا یو شان دي. اسرائیل دی یهودی دی او دا دی مشرک دی. نو یهودی او مشرک دواړه د امت مسلمه خیرخوا نه دي. د قرآن آیت درته ما ویلو د سورة مائده، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. دا د الله قرآن وایي چې یهودی او مشرک د مسلمان سخت دشمن دی. اکه شرک دی د الله نه غیر بل چا توازونه کوي، د زمانی امام را ورسېږي زما مدد وکړي، د شرک نارې پورته کوي. داسې شرک خو ابو جهل هم نه و کړی. ابو جهل باندې هم چې ډېره سخت راغی نو الله ته به واز کوه، د باندې سخت راشي امام د زمانې را ورسېږي او یا فلان را ورسېږي یا فلان را ورسېږي. زما محترم ورونو په دې خبره ځان پوهې کوي. هغه عبدالله ابن سبا یهودي ولې دې ته دا پروګرام یې جوړ کړو چې ظاهره کې کلمه وایي او د مسلمانانو صفونو ته راځي. یهود ډېر لرې سوچ کوي. ما ورته چې زموږ سوچونه ډېر واړه واړه دي، په یو کلیپ باندې موږ دوکه کېږو. د شورشورۍ ته نه جوړه چې په اوادي کې هغې ډېر جوور کار کوي، ډېر مضبوط کار کوي. دا خلک دا چا سره چې د یهودو دماغي واړه واړه کارونه نه کوي. هغه دا اوس چې د کومه ډرامه جوړه کړې وه دې کې ډېرو خلکو مازغه اوسه پورې کار نه کوي. دا څومره جوور پروګرام او لا روان دی. نو الغرض مقصد مې دا دی، یهودو دا سوچ وکړلو چې په میدان د جنگ کې خو د مسلمانانو له شکست ورکول مشکله خبره ده، مشکله نه ناممکنه ده. میدان جنگ کې خو نه شو والی چې کم میدان دی دوی ګټي، چې کم میدان دی دوی ګټي. عمر فاروق رضی الله عنه خو سمې دا روم او فارس ولې داسې کړه، د ښکرې ولې ماتې کړلې، نیست او نابود یې کړه. هغه عمر فاروق رضی الله عنه هغه چې د الله نبی پیشنګویي کړې وه چې د روم او فارس خزانې به راځي زما د امت له، د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه پیشنګویي پوره شوله.
او بیا عثمان رضی الله عنه سبحان الله لس کاله د عمر فاروق رضی الله عنه دور دی کم و بیش او 12 کاله کم و بیش ورپسې بیا د عثمان ذو النورین رضی الله عنه دور دی او اغه عثمان رضی الله تعالی عنه دومره فتوحات د عمر رضی الله عنه پروګرامي مخکې بوتلو حتی چې کابل پورې صحابه کرام رضی الله عنهم راورسېد افغانستان او په صحیح بخاری کې هغه صحابه کرام روایت هم نقل لي چې هغه صحابه پاره کې عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه غالبا کزنه خطا کېګما چې درې ځله افغانستان کابل ته راغله او د عمر رضی الله عنه په وخت کې فوجونه تر دغه پور را رسیدلی دا سیدی بلوچستان د مکران علاقو پور را رسیدلی دې زمکه ته اول قران او حدیث راغلی دی دا نوري فرقې به رستو راغلي دي د عمر رضی الله عنه زمانه کې نوري فرقې نه وي د صحابو زمانه کې دا فرقې او مسلکونه او د تصوف دا سلسله نه وي دا د قران او حدیث نظریه والا دا ملکونه فتح کړی دي څومره ملکونه چې ګوري کله پاکستان نوم به نن پروت دی کله هندستان نوم به پروت دی کله افغانستان نوم به پروت دی او کله ایران نوم به پروت دی دا دغه صحابو فتح کړی ملکونه دي ورستو پکې دشمن به فرقې جوړ کړلې او خلک د قران او حدیث نه واړول پچا باندې یو نوم کې خودو پچای بل نوم کې خودو پچای بل نوم کې خودو ټوټي ټوټي کړ دا مسلمانانو کمزوري کړ او آغاز دي خبيث کړلو د دین مخ کې خوارج را پیدا شي او غي امت ته غټ نقصان ور کړو او ورستو بیا غټ نقصان ور کړ خوارج د علي رضی الله زمانه کې خو دین مخ کې د عبد الله ابن سبا دا کار شروع کړ عبد الله ابن سبا ته مخ کې د بیرستو خوارج راغ عبد الله ابن سبا د عثمان رضی الله عنه سره ملاقات هم کوي دومره د خلک تیز دي په خپل سوچونه کې چې هغه ته باقاعده خبره کوي چې زه خو يهودي وم او بس مونږه خپل دین پرې دم او اسلام ته راځم ډېر خوشاله شو دا ډېر خبره ده دا مؤمن بنده چې د سپین زړه والی خپل زړه ګنده نه نو د بل زړه ورته ګنده نه ښکاري اگر چې هغه مخامخ سره ورته ګنده نه است په غلط سوچ راغلی هغه سازش باندې راغلی او دې په خو سوچ کوي خو ګمان کوي عثمان رضی الله خوشاله شو عالم الغیب خو نه دا ډېره خبره ده چې ته اسلام ته راځې د دې آرامیان خپل منځ کې څه پروګرام د عبد الله ابن سبا سره د يهوديانو چې تب کلمه وې د دې په صفونه کې وننو زیدي خو زمو مسلمان رور دی کنه او بیا په دوی کې دنه کار شروع کی نو کار چې شروع کوي یو سړی نو په پوهه خلکو کې پروګرام نه چلیږي کنه مکه او مدینه کې خو نه چلی دغه د صحابو زمکه وي نو د دې آرامي تشکیل هغه ځای ته وکړو چې کوم ځای کې نوی فتح بکې دي او نوی خلک به اسلام ته راتله نو دا نوې مرګره چې خو په دین سم پوهیږي نه غریب پوره خبره هم نه یاده نو دته شک چول ډیر اسان اوس یو ملګری الحمدلله تاسو ته په دې مجلس کې چې قرآن درسونو کې ډیر ناشته احادیث بخاری مسلم او د سم ډیر اوریدلي بیانونه د باندې ته خواري کوا هغه داسې خياري ماشاءالله مړ په جنم دي چې ته کم ځای نه گزار کې او کم ځای ولې ته کومه فرقه او کوم سوچ والای ډایرکټ تر باندې کوی ځکه هغه سره جوړ علم دی قرآن او حدیث استا په نظریه فورا کوی ته نشي دوکه کوله او چې کوم کس د نوې راغلی چې نه د قرآن درس تراسته نه په حدیث پویږي غریب او بس سیاست دنیا تعلیمي اکړه دی یا کاروباري روزګاری سره هغه ته چې دوه درې خبرې مکړلې لاړې بس وای خراړې د یوې گزار سره لاړې دغه مثال د خراړې دی یو گزار سره ختم یو کلیپ ته چا ور ولېګلو یو خبره ورته وکړه بیا د خپل وګړه اسلام نه بل ورځ وړېدلې بیا لګي په مسلمانانو پسې کنځلې کې قرآن او حدیث خلاف کوي او په ځان پوهیږي نو کفر ته رسیدلې نو دې لاړې ټارګټ هغه علاقې کړلې چې کوم علاقو کې نوی خلک اسلام ته راغلي لاړو عراق طرف ته بصره کوفه او دغه رنګه مصر بازي علاقې کې د پروګرام شروع کړل حکم چې نوی مسلمانانو دي تاسو ته پته ده د عثمان رضی الله چې نبی علیہ السلام زوم دي او یو لور نه دوی ول ور کړیو د الله نبی که زما بل لور وي چې دوی موفات شو کبل بل مم درکول عثمان ته دومره ښه انسان او د الله نبی ورته سو د زل د جنت زیره ور کړی دی چې په خپل مال د جنت واخست عثمان خپل مال به شیندلو په دې دین باندې لوټ کولو به هغه عثمان هغه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابي او عثمان چې د الله نبی وي ملائک دنه حیا کوي دا عثمان رضی الله عنه خلاف دی خلکو تحریک شروع دا نن چې صحابو ته کنزل کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته کنزل کوي عمر رضی الله عنه ته کنزل کوي عثمان رضی الله عنه ته کنزل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته کنزل کوي
او بدر او بیا وای امن پکار دی جی امن. ها عجیب ډیر خيار نه نو زموږ طرف نو څه مسله نشته. کم چې اهل سنت دي څومره چې د اهل سنت وډلې دي دوی خو نه صحابي ته کنزل جایز ګڼي نه اهل بیت ته دوانه د ایمان نه خلاصې درګړي که څوک اهل بیت توهین کوي د ایمان نه وته کړه د ځان غم کوه امن خو تا تباګه ته صحابي ته کنزل کې امن کم ځای نه راشي. عجیبه ده عجیبه خبره ده کنه. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. تو قتل نہ کوا استانم نه بدناميږي او چې څوک وجني چې هغه وو د املا مې درد وکړلو و دي وجلم وایره دا ډېر خراب سړی دا ولې آه ولي کوي هغه بدنام شولټه مظلوم بدنام شولټه. عجیبه ده داسې عجیبه خبره ده. د دې وجه نه زما محترم ورونو دا ظالم راولګېده عبد الله ابن سبا دا يهودي او د صحابو خلاف مهم شروع او د عثمان رضی الله مبارک بدر دې شروع او بیا دا ویلي چې ګوره دا ډېر ظالمان دي دا صحابه نعوذ بالله دا خلافت خود علی رضی الله عنه حقو دای ته غصب کړی دی او دای چې کوم دی خپلوانی په دې حکومت کې کینولي په عہدو باندې وګور هغه خپلوان دی هغه ته گورنر کړی دی هغه خپلوانی دی هغه ذمہواری ور کړی دا بل رشتہ داری دی دلې دا ډرامې شروع کړل او دې د بیت المال د خزانه صحیح نه استعمالي. هغه کوم انسان چې خپل ذاتی مال په دین شیندي هغه ته وای بیت المال خزانه سم نه استعمالي. عجیب خبره یو سړی خپل د جب ذاتی مال په دین لګي دا بیت المال په خزانه سکه د حکومت په پیسو سکه چې به غلط استعمال کی هغه خپل مال شیندي او نبی علیہ السلام ورته په دې مال د جنت وګټل. هغه د يهوديانو نه کوی اخلي په مدینه کې نبی علیہ السلام صحابه ته تکلیف دی شکایت کوي صحابه د الله نبی موږ ته تکلیف دی او د دې کوی وبخوږي دي خو د دې ظالم يهودي سره د موږ له نه راکې په مسلمانانو پابندي لګولې ده او د الله نبی وای کچا دا کوی واخص زر جنت زیره ورکوم او عثمان رضی الله عنه را لګيږي او دا کوی په خپل پیسو باندې اخلي د الله نبی جنت دی واخص په پیسو باندې هغه انسان دی او دا د مجوس اولاد دا چې يهودي بنیادی خد ابن سبا يهودي دا خطرناک د اسلام دشمنه فرقه دی راولګي د په صحابه الزامات شروع دا علی رضی الله عنه سره زیته او دا اهل بیت سره زیته راو او دا خدای حق. عجیب خبره ده او په ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا الزام اوس پورې بیان نه په نت کې وې ښکارا اوس مخکې به دې تقیه کوله تقیه د دوی د دین اهم جز ده چې ظاهره کې به مسلمانانو ته داسې خبره کوي چې په مطمئن شي دوکه شي خو په ځل کې به خبره نه ساتي ځل کې دوی خبره بدلې د خپل خبره بدلې دا دوی دین دی باقاعده د تقیه کول. اوس خو تقیه صادرم ورته ښکارا درته لګي دي په صحابو بس کنزل ک د ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک چې د فاطمه رضی الله عنها حق غصب کړو د نبی علیہ السلام د لور حق غصب کړی دی فدک کی سوا فلانی ځای کی سوا خیبر کی سوا غیر نه دا ور کړی منګ وای دا د پیغمبر لور دا په دې باندې به ډېر غیرتی ک په دې باندې به علی رضی الله عنه ډېر غیرتی چې دا بیبي و اړو دا چلو بیبي کېدل بتیو باسو د پیغمبر لور خو په دې حیثیت خو په غیرت کړی وکنه یو طرف ته خزه او بل طرف ته چا لور و چې د فاطمه رضی الله عنها په دې فدک او خیبر کې سکیدله ابو بکر ورنکړه نو علی رضی الله عنه دومره ته پوس نشي کولای بیا شیر خدا د کم ځای نه دی چې ورته شیر خدا وي دا خو علی رضی الله عنه بس کنزل کې یو قسم دا خو ته د ابو بکر رضی الله عنه توهین نه کې په الله مې قسم دا ته د علی رضی الله عنه توهین کې چې د خپل کور والا بیا د پیغمبر د لور د حق ته پوس نشي کولای غلې ناس خچلو ابو بکر صدیق رضی الله عنه حق خورلو نعوذ بالله عمر رضی الله عنه حق خورلو نعوذ بالله عثمان رضی الله عنه حق خور دا شپک کال چې علی رضی الله عنه خلیفہ دوله ورلی ورنک ما توخه کړه علی رضی الله عنه فدکی سور کړی فاطمه لا دا غي اولاد لا چې د بچو بیرته د بچی دي علی رضی الله عنه نشاغه پشپک کال کور نکړه نو دا الزام په علی رضی الله عنه ولګي ځکه دلته الله مقور کړه شپک کال خو دیم خلیفہ دی کنه تا هغه دروغ دي چې د اسلام دشمنانو او د يهودو چې کوم اولادو او د مسلمانانو په صفونو کې رانه نوته دا الزامات دا دروغ دا خرافات دا ګنده تاریخ د دې بنیاد کې خود او ترنه پوری مسلمانان په جګړه وخت کړی د دې جګړو د لاسه چې دوی څومره وینه توې کړ د امت مسلمه دومره هیڅ نه ده توې کړ هراوله کې د صحابه خلاف تحریکونه حتی چې هغه بغاوت شروع کړو چې بل اخر د فساد د لاسه د عبد الله ابن سبا د دې فتنو فسادونو د لاسه
بالاخر هغه باغیان راغه او د عثمان رضی الله عنه د کور نه غیر چا پیره غیره واچولا او مسجد نبوي قبضه کړلو او بالاخر عثمان رضی الله عنه شهید کړو. دا تیر چې کوم میاشت ذوالحجه چې تیر شو د دې په 13 تاریخ باندې عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړو. د قران تلاوت کوي روجه نیولې ده روجه په خله او د الله کتاب ته ناس او دی پر واوړې ده او عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کړو. او ډیر خلک چې کم دی دوکه کې واچو چې ګوره دا خدا سي کوي او دا خدا سي کوي او دا د قصوی نن سبا د میډیم دغه سیدا څنګه چې دغه وخت کې د يهودو د دې بچو د صحابو د دشمنانو میډیا نن هم د میډیا د سي کوي چې خخص مسلمانان وي او بزړ شي د دې شبهه ښکار شي خپيو خوېږي ځکه په دین خو پوېږي نه د قران او حديث ټړي خوشته دی نه جوهر علم خوشته دی نه نو په معمولی شبهه باندې چې د دین نه وړي ادي په خبرو باندې توکش نو دغه ډلې راولګې دي او هغه په مسلمانانو کې داس تصورات خور کړه چې هغه بالکل په اسلام قران او حديث کې نشته. پاره کې یو هغه د محرم خرافات دي چې محرم په دې میاش کې کم کیږي په دې کې چې کم شرکونه کم بدعات کم خرافات هغه کیږي چې د هغه د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. د الله نبی صلی الله علیه وسلم خو فرمایلیو چې دا محرم دا د الله میاشت ده د روزي ونیسئ تاسو. او بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې په دې کې روزه نیولې ده آیا دا میاش نبی علیہ السلام د غم میاش ګرځولې ده؟ آیا پیغمبر دې ته د غم میاش ویلې ده؟ نه دا ورته ویل بلکې دا د خوشحالۍ میاش ګرځولې ده. دلیل واوره الحمدلله موږ به دلیل خبره نه کوو د الله په فضل باندې د ځان صفت نه کوو موږ ډېر کمزوري یو خو د اهل حدیث خبره به بغیر د دلیل نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې میاشته د خوشحالۍ میاشت ویلې ده او د خوشحالۍ میاشت ګرځولې ده په کومه طریقه باندې هغه باره کې ته حدیث واوره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغو چې ګوري يهود چې په مدینه کې اوسېده هغه په دې محرم لسم تاریخ باندې روزه نیسي. نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې دا يهوديان په دې لسم محرم دا روزه ولې نیسي. حدیث کې راځي صحیح مسلم روایت دی نور محدثین راوړل عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی دی او د نبی علیہ السلام صحابي دی د عباس بچی دی رضی الله عنه پلارم صحابي دی د نبی علیہ السلام دا تر او دا زوی چې کوم دی عبد الله ابن عباس دته نبی علیہ السلام دعا کړې و د خپل د تر دی زوی ته چې الله دې په قران تعالی خ علم درکې او چت عالم دی په خپل وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم المدینه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته تشریف راوړو هجرت وکړو مدینه ته فوجد اليهود صياما وی مندل يهوديان چې روزه نیسي يوم عاشوراء فلسم ورځ د محرم د عاشوراء په ورځ باندې روزه نیوله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم دی يهودونه تاسو کړه ورته فرمایل ما هذا اليوم الذي تصومونه دا سوجه د چې په دې ورځ باندې تاسو روزه نیسئ په دې لسم محرم تاسو د روزه ولې نیسئ قالوا يهود ورته په جواب کې ویلي هذا يوم عظيم دا خډيره لوی ورځ ده ولي انجى الله فيه موسى وقومه ځکه په دې ورځ باندې الله تعالی نجات ورکړو زموږ پیغمبر موسی علیه السلام او دغه قوم ته چې زموږ مشرانو او د موسی علیه السلام صحابه په دریاب پوری استل روغ او بیا ورپسې وی وغرق فرعون وقومه او زموږ چې کوم غټ دشمنو زموږ د پیغمبر چې فرعون هغه فرعون الله سره د خپل قوم او لخر غرق او تباہ کړو نو دا خوشالۍ په نتیجه کې موسی علیه السلام روجنی ولوا فصامه موسی شکرا موسی علیہ السلام په دې ورځ د شکر روزه نیوله شکر سره کله کوي چې خوشحالي راشي که غم راشي وایا چې خوشحالي راشي خوشحالي وکنه دا غټه خوشحالي ده داس یو دشمن چې ستا په کور کې وړو کې بچي پیدا شي الک د شاکور کې چلک پیدا شي کور والا خپای کو خوشاله ډېر خلکو ټلیفونونه کوي مبارکین را رواني دې ظالم باغ وړو کې ماشوم چې پیدا شي کور والا ټولو کلی په مخ کې ولا اعلان غلامان ته جوړ کړو هر قسم ظلمونه به پکول دی فرعون او دا دشمن الله ستا مخ کی تباہ کی په دریاب باندې او تعالی روغ جوړ پوری باسي دا خوشحالي نه غټه خوشحالي ده نو يهود دا ویل د الله نبی په دې ورځ الله
موسی علیہ السلام او داغه قوم ته زموږ مشران ته نجات ورکړو او زموږ غټ دشمن الله تبا کړو فرعون او داغه قوم. نو زموږ پیغمبر هم دا روزه نیولې و د شکر په تور موسی علیہ السلام. نو فنحن نصومه مونږ هم نیسو چې زموږ پیغمبر په دې ورځ روزه شو د خوشحالۍ روزه ده، مونږ هم د خوشحالۍ روزه نیسو. اوس راشه د الله د نبی خبرې ته غوږ کېده. د الله نبی ورته څه فرمایي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل فنحن احق واولى بموسى منكم، خچ دا خبره ده نو مونږ ډیر حقدار یو تاسو نه د موسی علیه السلام سره په دې خوشحالۍ کې د شریکېدو. اوس به مونږ هم نیسو کنه دا روجو مخکې نبی علیه السلام نیوله چې دوی دا خبره وکړه. نبی علیه السلام فرمایل موسی علیه السلام په دې خوشحالۍ مونږ ډیر لایق یو چې خوشحالي وکړو. تاسو خو نوم استعمالوي او تابعداري ورله پرېښې ده، تورات کې هم تحریف کړی ده، هغه دین هم پرېښی دی، مونږ ډیر لایق یو د دې. په دې ورځ به نبی علیه السلام بیا صحابو ته ویل چې د خوشحالۍ دا روژه ونیسئ. خو بیا چونکې د یهودو سره مشابهت راتلو نو د الله نبی بیا وفرمایل وایي که چېرته زه را روان کال له ژوندی پاتې شومه لئن بقيت عاما قبل کال لزه چرته باقی پاتې شومه لاصومن التاسعه سبا وسره به د نهم ورځ روزه نیسم. یعنی نهم محرم ولا سم محرم. دی حدیث ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په نهم ولا سم محرم روزه نیولې ده د غم ده که د خوشحالۍ ده د خوشحالۍ. نو دا وروسته چې کوم واقعه راغلی د نبی علیه السلام د نوسی د سیدنا حسین رضی الله عنه د شهادت په دې باندې ټول مسلمانان خپه دي چې ظلم او دغه شوی دی، خو مسلمانانو ته د غمونو تازه کول اجازت نشته. نوحي غمونه ځان ټکول، ځان وهل، ویختش کول او سینېش کول او سینې وهل د الله نبی فرمایي دا زما امتی نه دي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. هغه کس زمونږ نه دی، ځان ته دي زما امتی نه وای، زما په ډله او ملګرو کې بالکل نه دی داخل. د الله نبی بار کړی لکه سړی چې مچ داسې د اوبو د پایونه بار کوي. د الله نبی فرمایي دا زمونږ نه دی. من ضرب الخدود چې په مخ راخکلي او ځان په سپېړو وای، څوک ځان په مخ وای، څوک په سر، څوک په سینه، هاي دا په ځان ریخ. وشق الجيوب گریوانونه شلی، چا گریوان شلولی، چا ورته پوره کمیس ایستلی دی. ودعا بدعوى الجاهليه او د جاهلیت نارې پورته کوي، د جاهلیت چغې وایي. هلکه یو مؤمن چې شهید شو د نبی علیه السلام نوسی خو الله پاک جنت ته بوتلو، د جنتي ځوانانو سردار دی. نو په دې خو مونږ دې ظلم باندې خو خپه یو، خو دا غمونه تازه کول مونږ ته د دې اجازت شته. دا د حسین رضی الله شهادت په اسلام کې پیلنۍ واقع وه، دا پیلنۍ واقع وه د نبی علیه السلام په ژوند کې. دې وخت خو نبی علیه السلام شته هم نه چې نوسی شهید کېږي، او چې دا نن څوک ځانونه ټکوي هم د دوی نیکونو راغوښتې او غداري ورسره کړې وه. سړی په دې حیران شي که نه چې ستا په کتابونو کې لیکلي دي چې هم ستاسو خلک په کوفه کې ناست وو، خطونه ورپسې په زرګونو تعداد کې ولیکل چې راشه موږ دې مشر کوو، او چې راغو ټول دې وتښتېده او په ډاګه باندې پرېښودل. او دا جنګ هم دوی جوړ کړو لکه دا اوس چې کومه ډرامې جوړه کړې وه د اسرائیل او امریکې او دا ډرامه جوړه وه. هلکه ټرمپ تا سره جنګ هم کوي، ټرمپ روغ هم کوي. دا کوم منطق دی یار؟ دا څه بې عقله خلک دي چې لا په دې خبرو باندې دوی نه پوهېږي. ته ما سره جنګ هم کوې، بیا ته روغه کې ته به اډر کې چې زه به جنګ نه کوم، بیا به زه ښه نه کوم جنګ نه. دا ټولې ډرامې دي، دا پخوا نه د دوی عادت دی دا ډرامې. دا د حسین رضی الله عنه د جنګ ټوله ډرامه وګوره، دا هم دې ظالمانو جوړ کړه پکې شهید کړه، ظلم یې ورسره وکړو، وتښتېدل دلته د میدان نه. او هغه دردناکه واقعه به یې مخې ته راغله. د دې نه مخکې د نبی علیه السلام په دور کې غټ غټ صحابه شهیدان شوي. د نبی علیه السلام سکت تره حمزه رضی الله عنه شهید شو، د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته وجړل. او یا کسان په بدر کې شهیدان شو، نبی علیه السلام په یو قبر کې دوه کسان دفن کړه. او دغه رنګه په مختلفو موقعو کې صحابه کرام شهیدان شوي. دا د اسلام 1200 میاشتې وګوره، سیرت د نبی علیه السلام راوچت کا. په دې هره میاشت کې په مسلمانانو غمونه او شهادتونه راغلي. نبی علیه السلام کله دا ویلي چې دا میاشت غم ده، او راځئ چې غم تازه کړو. د احد د شهیدانو غم تازه کړو، د بدر د شهیدانو غم تازه کړو، او د فلانی غزوې د شهیدانو غم تازه کړو. نه، دا د اسلام طریقه نه ده. اسلام موږ ته دا طریقه راښیي، صرف 3 ورځې به غم کې، 3 ورځې نه اخوا غمونه کوله حرام. صرف د ښځې دپاره دا ده چې خاوند دې وفات شي نو که حمل یو نو ماشوم پیدا کېدو پورې دا به ډول سینګار نه کوي، غم کې ده. او که حمل نو 4 میاشتې او 10 ورځې بس، صرف زنانه ته دا دغه. باقي پلار، رور،
او دا نور رشتہ دار 3 ورځې به غم ښکارا کوي دینه اخو به نور غمونه نه را تازه کوي اس تذکره خو سړی کوي د میت خدا غمونه به نه را تازه کوي او به کال په کال دا مناول او پکې شرکی ناری وال د الله نه غیر بل چا نه مددونه غوښتل قران بار بار دینه منه کوي چې دا شرک دی او تر شرک ناری وای او اسونو ته پکې سجدي کول هندو ته خطوبي وبس اوه توبه هندو د غوا عبادت کوي ولی حیرانېږي ولی هندو چې د غوا عبادت کوي ته ولی حیرانېږي ستا په دې سرکونو کې داسې عبادت نه کېږي سر اسونو ته خلک سجدي نه کوي اسونو ته سرونه نه ښکته کوي دا اسونو د لاندې ښځې نه وځي چې بچي مو شي ولې حیرانېږي او اس چې پکې خوله ور ډوبه کې پاس شربت کوي وروسته په تاس کې وای دا برکتی شربت د ښځې په دې نڅ کې چې بچي مو شي مړه لږ تحقیق وکړه دلته خپل حالات باندې ځان خبر کړه ته هندو پسې لګې حیرانېږي هغه ته توبې وباسي غوږونه ورته نیسي دلته چې کوم شرکونه کېږي قسم په الله چې هندو ته خبر هم نه دی د دې شرکونو نه په دې بنا باندې د دین په باب کې د عقیدې په باب کې ځان نه بصیرت والا جوړه او خيار بزان نه جوړه ځان نه داسې ګوګو جوړول نه په کار د دین په باب کې دنیا کې او خياري نوٹ کا چادر کا 500 انداز او داسې 100 زله اړه چې چرته جالي خو بنه 2 نمبر خو بنه خو د دین په باب کې راته چا سو ویل بس معنی به نه داسې نه په کار زما محترم ورونو د دین په باب کې موږ له پوره تحقیق پکاره نو دې میاش کې دا روجین ول دا غوړه دي که چاته الله توفیق ورکي الله سبحانه وتعالى په دې اجر ورکړي او د عاشوري روزه په دې یو کال ګناه معاف کیږي د خوشحالي روزه ده نبی علی السلام د خوشحالي د وجه نه نیولې حدیث مې راته ویلو او دې سره دا نه هم ورځ مرګري کول پکاري چې د يهودو د مشابهت نه پکې من راشي او دا غي نه سړی بچي دا دوه روزي چې سړی ونیسي د یو کال الله رب العالمین ګناونه معاف کوي موږ ټول ګناهګاران یو الله رب العالمین په عبادت باندې خوشحاليږي الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله سبحانه وتعالى دي طول عالم اسلام باندې خپل رحم وکي الله رب العالمین زموږ ټول ګناهونه معاف کړي اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك باليهود والنصارى اللهم عليك بالمشركين اللهم أهلك الظالمين بالظالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين سمر مسلمان وفات دي الله رب العالمين دي طول مغفرت نصیب کی سمر بیماران دي الله رب العالمین دي شفای کامله ورکی الله رب العالمین دي رحمت باران وری تقریبا 3 ورځ دا زړن دی وریځ دي باران را باندې نه کیږي قسم په الله د زموږ د ګناهونو وجه ده الله رب العالمین ته ډیر استغفار ډیر توبې کول پکار دي چې الله رب العالمین باندې خپل رحم وکي او الله رب العالمین د رحمت باران راووري رب العالمین چې موږ د قیامت د ګرمۍ نه وساتي الله رب العالمین موږ د دنیا دی معمولی ګرمۍ ته د ټینګ نه یو رب العالمین د قیامت د ګرمۍ نه بچ کی په هغه ورځ باندې به د عرش سوري او ستا بندگان به د هغې د لاندې په راحت کې ولاړي یا الله موږ په هغه بندگانو کې داخل کې چې د عرش سوري ورته ملاویږي او الله د رحمت باران نه موږ باندې راووري